ګرانو دوستانو سلام زه هوټۍ یم. ګوما ولسوالي د چین د شینجیانګ د ویور د کورواکې سیمې په جنوب کې پراته ده. 2020 کال د چین په بېوزلو سیمو کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو کلیدي کال دی. په راوه کال کې د شینجیانګ د ویور کورواکې سیمې له ګوما ولسوالۍ څخه به هم د بېوزلۍ لامل ټوله شي. په دې وروستیو ورځو کې په یادې ولسوالۍ کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې په پار په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د تولیداتو د پلورل فعالیت ترسره شو. ما د چین د دوو مهمو غونډو د ترسره کېدو په درشل کې د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د ملي کمیټې له غړي فنګ ییدونګ سره یوه مرکه وکړه. چین یو لوی هیواد دی، که څه هم ځینې سیمې د بېوزلۍ ښکار دي، خو ډېر ځانګړي کرنیز تولیدات لري او د دې تولیداتو د لیږدونې په برخه کې د ترانسپورټ ستونزې لري، نو ځکه یې ډېری خلک نه پیژني. په دې وروستیو کلونو کې په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د تولیداتو پلورل زیات شوي دي او ډیرو مشتریانو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي دي. زما په اند د داسې فعالیت ترسره کېدل ډېر اهمیت لري او په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د تولیداتو پلور له بېوزلو خلکو سره د مرستې یوه مهمه چاره ده.我们以连通力量让爱生长为主体。مونږ د یونیکام ځواک په مټ د مینې تر عنوان لاندې فعالیت پرانیستی او دا نیت لرو چې په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د تولیداتو د پلورلو له لارې د شینجیانګ نورو سیمو او د چین د نورو سیمو مشتریانو ته د ګوما ولسوالۍ کرنیز تولیدات وړاندې کړو او د بېوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې د ټاکلې موخې د ترسره کولو لپاره له دې ولسوالۍ سره مرستې وکړو.助力皮山县如期完成脱贫攻坚任务。皮山礼物将皮山特色农产品 مونږ له دې لارې کتونکو ته د ګوما ولسوالۍ ځانګړي کرنیز تولیدات لکه خرما او غوزان وړاندې کوو او د مشتریانو هرکلی کوو چې په انټرنیټ کې تولیدات واخلي. د ګوما ولسوالۍ کرنیز تولیدات ډېر خوندور دي.皮山礼物亚克西琪琪چې د فعالیت مشري کوي اوس اړوند فعالیت وړاندې کوي.那在今天这场直播过程中呢，为期2个小时。نن ورځ دغه خبرونه د 2 ساعتو لپاره دوام لري، خو د کتونکو شمېر 2 میلیونه او 1.0 تنو ته رسیدلی دی. په ننني پروګرام کې خلک د ګوما ولسوالۍ د خرما په اړه ډېرې پوښتنې کوي. موږ هیله لرو چې د هېواد د بېلابېلو ځایونو دوستان د شینجیانګ دغه کرنیز تولیدات واخلي او د دې لارې له بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي.支持新疆的好产品，继续支持新疆的扶贫产品。我最近看很多网络直播卖 په دې وروستیو کې مې په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د تولیداتو د پلورلو په فعالیت کې د شینجیانګ شیان اخیستي چې د شینجیانګ د ځایي سوداګرو لخوا لیږل شوي، کیفیت یې ښه او بیې یې مناسبې دي. آنلاین سوداګرۍ زموږ د ژوند لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي، نو په راتلونکي کې به له دې لارې د شیانو اخیستنې ته ادامه ورکړم. 后还会继续关注网络直播购物的。 د کرونا وایرس د تاثیراتو لپاره په چین هیواد کې د آنلاین سوداګرۍ پرمختګ کړی دی چې افغانان سوداګر کولی شي د دې فرصت نه ښه استفاده وکړي.